د کوروالي کولو نه وړاندې دا دوه کارونه خامخا وکړئ. دا دوه کارونه کوم دي د ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو را سره تر اخره ضرور وګورئ. قدرمنو، کوروالی یا نزدېکت د ژوند هغه یو ضروري برخه ده چې د مینې، اعتماد او درناوي بنیاد پرېښودل شوی دی. مګر ډېر خلک داسې غلطیانې کوي چې د دوی دغه کومې اړیکې چې دي دا ښایسته اړیکې خرابولی هم شي، دغه احساسات چې دي دا خرابولی شي. نو که تاسو غواړئ چې ستاسو د اړیکه یا ستاسو د رشته تل تر تله د خوشحالۍ او د خوږوالي نه ډکه وګرځي، نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. د ویډیو را سره ضرور تر اخره وګورئ. په هغه دوو کارونو پوهوم کوم چې د نزدېکت نه مخکې ډېر زیات ضروري دي او دا کارونه باید تاسو په خپل پام کې ونیسئ چې ژوند مو د خوشحالۍ ډک شي. لومړی دا چې کله هم ستاسو په کوم وخت کې نزدېکت ته زړه کېږي، نو په هغه وخت کې تاسو خپلې مېرمنې ته ضرور وایئ، هغه د مخکې نه پوه کړئ، خپله هغه کومه کوټه چې ده هغه ښکلې کړئ، یعنې عطر، سپری یا دغسې د خوشحالۍ کوم څیزان چې دي دې سره ذهن ارامېږي. او چې کله هم ستاسو ذهن ارام وي، نو کومې ستونزې چې ستاسو په ژوند کې تېرې شوي وي، د ورځې چې کومې ستونزې ستاسو په مزغو کې ګرځېدلې وي، نو هغه به ستاسو د ذهن نه ووځي او یو قسم د خوشحالۍ احساس به وکړئ. دغه د خوشحالۍ احساس کې اړیکه نیول ډېره زیاته د خوشحالو ډکه وي او قوي هم وي. دویم دا چې د کوروالي نه یا د نزدېکت نه مخکې باید دواړه ملګري یعنې ښځه خاوند خپل روغتیا ته توجه وکړي، خپل صحت ته هم توجه وکړي. یعنې که په دې کې یو هم داسې څه بیمار وي چې په دغه بیمارۍ سره د هغه په ذهن باندې پریشر راتللی شي یا د هغه زړه پکې خفه کېدلی شي، نو باید چې بیا د نزدېکت نه ډډه وکړی شي، ځکه چې صحتمند بدن او ذهن دا د یو پیاوړي او یو کامیابې نزدېکت یا کوروالي دپاره ډېر زیات ضروري دی. نو دې دپاره تاسو ته پکار دي چې د دغه کارونو یا د دې ټکو پکې خامخا خیال وساتئ. دا دوه کارونه چې کوم دي دا ستاسو د خوشحاله ژوند دپاره ډېر ضروري دي چې تاسو په خپل ژوند کې دا عملي کړئ، نو ستاسو دا اړیکه چې